دې د لاسه به زه په دې ټول کلي کې په شربونو شربېدم. لا لا ما چپ دلته ولې؟ زه درپسې په کالج کې په ګرځېدو ستړی شوم. ها I'm sorry. must be sorry. اوهو ګلونو ما ته څه پته وه ګنې نو زه به دې هرکلي ته ولاړم. بغیر له تا نه عمر نه تېرېږي ګرانه یاره په ډېره مینه خواله راشه خدای دپاره یاره. ته دلته څه کوې؟ جواب راکړه. ته دلته څه نه راغلی؟ زما بیبي ده دلته. السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو دې وخت کې زه ریډیو پاکستان پېښور کې یم را سره یو ډراماټیسټ ناست دی. سلامونه. وعلیکم السلام. حاجي صاحب تاسو ما ډېر عزت راکو نو ولې دې قابل نه څه نو ځکه نه یم چې زه ځان د دې قابل نه ګڼم. زه خو یو ډېر وړوکی انسان یم او خپل ځان بلکې تاسو سره زمونږ وړوکوالی تېر شو که نه ځکه چې کله تاسو څنګه وویل چې ریډیو تاسو راغلی نو زما هغه ټایم راغلی و نو هغه وخت کې زه مطلب ټو ینګ وم که نه نو تاسو ته پته ده یو کار دی ته چې ورکوټې وي نو داسې نه وي اوس چې هغه شوي ښایسته شوي د دې څه وجه ده. حاجي صاحب نور خو خیر دی که نه الحمدلله خدا شکر دی. لکه داسې ده د قاعدې مطابق لږ خپله پیژندګلي وکړه. جی زما نوم حاجي صاحب تاسو ته پته ده چې ملګرو ته هم پته خپله کتونکو ته به زما نوم افطار حسین دی جی. زه خزانې شوګر مل سره یو کلی دی ورته ګوهی ورته وایي. حاجي صاحب خو زمونږ مړی ژوندی دی ځي راځي د هغې اوسېدونکی یم. والد صاحب مې چې کوم دی نو هغه په سی این ډبلیو کې مالي و. زه د مالي زوی یم او هغې نه پس کله چې ما میټرک وکړو نو هغې نه پس بیا زه دلته ریډیو پاکستان ته راغلم. هغې سره مې بیا لږ تعلیم پرایویټ کولو داسې 16مه پورې مې سبق وویلو پرایویټ او دې دوران کې چې کوم دی نو نثار محمد خان صاحب الله دې وبخي هغه زما استاد داسې چې زه هغوی دې فیلډ ته راوستی یم شوبېسته جي. هغوی چې پی ټي وي دپاره یو سیریل لیکلی و نو هغه شپول نو ما ته یاد دا سکرپټ جان زیب صاحب له یو څه نو ما جان زیب نامه سره په ټي وي په سکرین باندې کتلی وه. مې چې یو بس ما وایي څه کرکټر دی مې سر زه خو کرکټر نه کوم ځکه چې زه حاجي صاحب لکه زما ذهن کې دا خبره نه وه که نه ډرامې به مې ډېر په شوق سره کتې خو بهرحال زما شوق نه و. چې سکرپټ یو روجي هغه دغه کوه کې یو ماینر کرکټر مانو خان او ناجي خان صاحب سره چې ما ماینر کرکټر ما ورسره هغه موبایل ګرځولو چې په مخکې چې هغه دغه که نه هغه لوی ارجنټینا بورکې و چې هغه چې به مو پسې ګرځولو چې نو هغه تقریبا په 12 اپیسوډ کې ما صرف یو ډایلاګ ویلی و چې او چې دغه د خانجي بیبي جی راغلی ده لکه که نه په ټول 12 اپیسوډ پکې برابر راتلم بس هغې نه زما دغه شو. بیا خو چې زه نن حاجي صاحب زه نن په څه مقام یم که زما 1% مقام دی که 5% دی 4 څومره دی نو د دې ټول کریډټ چې بیا ځي نو هغه کریم خان صاحب ته ځي. په پی ټي وي کې چې کوم پروډیوسر و کریم خان صاحب هغه دلته کې صدر علي صاحب زموږ سټیشن ډایرکټر تېر شوی دی. صدر علي صاحب کلاس فیلو نو هغه یو څه کامیډي پلی کولو نو د ما ته یې هلکه ته خو هسې هم ځې نو کریم خان له ورشم جي خو زه نه پېژنم زما نامه ورته واله نو زه چې ورغلم هغه سره ملاو شوم. هغې ما له یو کرکټر راکړو ډېر لوی کرکټر راکړو اسماعیل شاهد سره هغه چې ما وکړو. کومه ډرامه وه هغې چې نامه وه چې غالبا رنګارنګ و که رنګونو داسې نامې وه د برق صاحب هغه پروګرام و بلکل رنګ په رنګ به و رنګ په رنګ بر صاحب لیکلی و دا هغه چې مو سره کار وکړو هغې نه پس چې بیا زه ترو ورټوم هغې سره ما کار کړی دی او ما باندې ډېر زیات کرکټرز کړي دي چې لکه مطلب ماینه نه ما سټارټ هغه یو لیډ ته چې زه رسېدلی یم چې خو ما ډېر لوی سټرګل کړی دی چې صاحب په دې فیلډ کې لکه خو په دې کې چې مطلب ډېرو کسانو سپورټ کړی یم چې میډم نوشا ډېر زیات سپورټ کړی یم بشرا فروخ میډم ډېر زیات سپورټ کړی یم چې هغې ما سره ډېر زیات
په سٹارټ کې جی دې ته راته په دې ټول کله کې په شربونو شربېدم. لا لا ما نو معنا ما خو دلاور نمازي ډېر زور کوي او هغه سره ډیر زیات دی خو زه یو تاسو کولای شم کله چې زه د فیلډ ته نوی راغلم او بیا هغې نه پس الله پاک داسې احسان وکړو چې بیا پکې خیبر هم راغو آی وي ټي خیبر نو آی وي ټي خیبر سره خو بیا کار ډېر زیات شو بیا دغه دوران کې سی ډي شروع شوه نو بیا به چې ډېر زیات بیزي وو مطلب چې په خیبر باندې سیریل او په ټي وي کې به مو هلته به سی ډي کې بیزي وو به چې هغه زموږ یو د سونهري دور مو که نه چې سونه ډراما لکه سونه ډرامو کې د کار کړی دی د پښتو د دې نه علاوه اردو یا هندکو کې خود نه دی کړی کار جی جی صاحب ما خو په اردو ډرامو کې زیات تر کار قریب خان صاحب زیات تر ماشومان د بارا پلیس کول نو ما باغې کې زیات تر ما په اردو کې کار کړی سیریل کې او پښتو مې جی لږ شمار وته نه معلوم خو لږ کار مې ډېر کړی دی په پی ټي وي باندې مې ډېر زیات کار کړی دی جی او دا غیر علاوه په خیبر خو بیا مطلب چې سٹارټ شو نو ما پکې سٹارټ رومبه سیریل د غیر ریکارډ کول اشفاق تورو دي سجاد تورو وختونه هغه دې هغه مطلب رومبه سیریلو د آی وی ټي خیبر ته پر هغه کې چې ما سٹارټ واغ سن بیا چې مسلسل تقریبا د 2012 پورې مسلسل زړه زیات بیزی مجي دا سیریل مطلب یو سیمه کې د ما درې سیریل چلیدل کنه چې بابا جان دوباره خو په ځنګل کې ازمرې هم نه کوي چې خلک ورته د ځنګل بادشاه وایي نو مانا ما ته چلونه مخیا چې په لاس کې کاری هغه سرکاري بیا دې دوران کې چې ما دغه شروع کړ د تیاتر می شروع کې جی نو بیا چې د دتا ایکولیکس انټرنیشنل یو ارګنایزیشن دی دای په ریډیو یو پروګرام چلے دو قدم په قدم نای جی مختلف ایشوز باندې وکړ کول په ومن ایجوکیشن باندې ومن امپاورمنت ومن رائټس او د دین لاو داسې نورم بلاشه پروجیکټ باندې ای کار کول ناغوی جی بیا زه ایز ا تھیټر ډایرکټر واغستلم نو هغه تھیټر ډایرکټر 2012 نه تر اوسه پورې چې زه سره ایز ا تھیټر ډایرکټر کار کوم چې دا دغه ډرامې کې نشر کیږي دا په کوم ځای کې نشر کیږي یا ټیلیکاست کیږي په سټیج کیږي څنګه دا جی سټیج ډرامې وي دا به موږ په مختلف ګرلز کالجز یونیورسيټیز کې به مونږ کولې او دا چې په ټول کې پی کې کړی او دا چې هغه دور کې کړی دي چې کله هغه د خیبر پختونخوا حالات ډېر خراب وو ډېر ګډوډ او ایجنسي وي مونږ به چې په ایجنسو کې دا ډرامې کړو دا چې دا خپل د قدم په قدم پیج دا په غي باندې شته نو دا به چې موږ د تیاتر غټي تیاتر وي چې مطلب ډېر ښه کاست وي هغه کې موږ چې کار کولو او تر اوسه پورې چې کومه داسې ډراما د پی ټي وي ډراما یا د آی وي ټي خیبر ډراما چې تاسو پکې مرکزی کردار کړی په خیبر باندې چې ما څومره پلیس کړی ما پکې مرکزی کردارونه کړی چې لکه د میډم نوشابه سیریل او قرار هغه کې مې کړو سجاد خلیل سیریل یاره هغه کې مې مین رول کړی دی د طارق جمال لاله هغه سیریل ګران بابا هغه کې مې مین رول کړی چې مطلب د یو په ځای سره دوه هیروین غستلې وي ولې چې په دې علاقه کې بل څوک تاسو جرأت نشي کولای چې د قانون په موجودګۍ کې غیر قانوني کار وکړي ستا بابا به غیر قانوني کار څنګه کوي هغه ته حکومت باقاعده پرمټ ورکړی دی د دین علاوه چې کوم د طارق جمال بل سیریالوجي پټ مخونه هغه کې وختونه د کونډه جنې د شفق تورو دي هغه کې لکه چې ما چې څومره سیریالز کړی دي هغه کې ما میل رول کړی دي په خلکو مې سکار نشته خپل خبره کوم مور مې خبر شو نو خیر دې نشته په دې خبر کې خیرات کوم تاسو بل څه کار شته بیسکوپ ته خو نیت له فلم ته بیسکوپ خو چې نادر خان اجي نادر جی هغه جی چونکه تاسو ته پس خو بس خزانه سره نږدې مدیم د خزانه دی جی ناغي هغه ټایم فلمونه کول نو ماته یو چیرې یو کریکټر دی را سره وکړ نو درشد خان دی فلم نو ماته چیرې زمونږ فلم دی ماته جانان وایا دا دې کې ما سره کار کو درشد خان دی فلم یې سنامره تواغه سره دا تقریبا درن 8-10 سال مخکې خبره او دا غي ریکارډینګ چې کوم دی نه په منصيره کې کول ویل ته براشو دوه فلمونو کې وکړو
نو ما ته ایکسکیوز کو چیر زه دومره ټایم نشم ورکولی وجه دا راځي صاحب چې دا فلم کې د کار نه دی نه مې دی کړی او چې بس ټایم نشم ورکولی حاجي صاحب مین خبردار جي دا نه ته وایي چې ته څه خورې داسې ته لکه د دومره موده وشوه چې زه بوډا شم او ته همغه شانې حاجي صاحب د خوراک خو تاسو ته پته دی که نه ما ته هېڅ پته نشته ما ته هېڅ بجوب دغه دال د دې سیاحت راز دا به راته وایي بجوب دغه دال ساق خورو د غریب سړی به څو ورځي دال ساق به خوري چې او بازار ودونه دې څوک کړي دي د خیره سره ودونه خو چې بس یوم کړی هم پوه شوی نه یم شوبیز کې خو بیا دا خبرې وي که نه چې نه حاجي صاحب اصل کې خبر دا وه چې ما خو اول بدقسمتۍ نه اول واده وکړو او وروسته شوبیز ته رالم نو که دا بابي واوري دا خبرې نو بیا دا بدقسمتي چې دې ورته وایي نه جي هغه لکه ښځه هغه څه وایي نه هغې که څه ویله دا چې زه کوم کرکټر یې کوم او دا هغه ګوري نو هغه کله یو ورځ داسې د خفګان اظهار وکړو که نه وی دا ته دومره رومانټیک ډایلاګ وی د جینکو سره ما ویلې او دا خو سکرپټ نه یم نو موږ ته خو دې کړم داسې ته رومانټیک ډایلاګ نه په دې نه څه ته ګورې سپوږمۍ ته ګورم د خدای قدرتونو ته ګوره چې سپوږمۍ لګیا ده سپوږمۍ ته ګوري شوبیز کې خدا می کنه اکثر یا در باندې چاړه بیللې یا د پچاړه بیللې والله اشتیال به وي یا رئیس داسې چل دی چې ګوره دا بعضې خبره چې سړی پټې ساتي نو ښه ده دا د زړه بایللو خو داسې چې دغه نه البته دوستیانې مې کړي دي ډېرې که نه جي خو هغه لکه زما اوس هم ښه ملګري دي او په شوبیز کې چې ما تاسو یقین وکړئ زه یم دا چې زما دویم کور دی دا زه خپله فیملی ګڼم حاجي صاحب تاسو یقین وکړئ چې لکه زما په مړي کې زما په ژوندي کې زما په خوشحالۍ کې جي دا زما ملګري چې دي که نه میل فیمیل دا جي ټول راځي لکه ایون دا چې په واده کې بغیر د جواب رال راځي لکه دې څه زما دومره حده پورې دې څه زما مینه او تعلق دی نه نو واده خو یو واده کې هغه وخت کې خو تا شوبیز کې نه وي دا کم واده دی چې دا ټول پکې راغلي دي نو حاجي صاحب اوس دا خبره هم چې دا چې پټه نو ښه ده ځکه چې دې سره نو سړي یو ځل د اصف خان صاحب وویلې او سیریز ډرامه مو کوله نو ما ته چې مسکر وي تراشه بچې ما سره دلته کېن زه سره کېناستم ما ته وایي چې بچې سټوډنټ یې سر زه خو داسې په ریډیو پاکستان کې جاب کوم چې وی ښه وی ما که جوړ سټوډنټ یې نو وی ښه وی څه درې نو ما ورته وی ښه چوپ چوپ وی ګوره وی دا به چاته نه وی وی زه چاته نه یم دی چې وی تا ته مې یم نه صاحب دغه تاسو سره خبره کوم سره بیا د ایج پته لګېږي او تاسو ما ته وایي چې لکه ته څه خورې که نه نو اوس دا ټول یو خبره نو څوک و چېرې دا شوبیز والا اسم چې کوم دی نو خبره وره زه خو په ډام کې لري خلکو ته زما کم 40 کاله عمر دی رئیس صاحب زه نه ویم ما ته یو ځل ملګري وي کم 40 کاله رئیس صاحب تاسو ما ته اوس بیا داسې 15 کاله زیات ویل ګورئ او ما ته یو ملګري وي زما مشرې زوی یاد کو جی جی دا هغه به 10 کاله عمر وي جی الله ویل د سونه مدیر دی ما دا خپل شناختی کارت دی ما خپل شناختی حاجي صاحب بس هغه چل دی د مور پلار هغه دعا لګېدلې نو چې بس نن الحمدلله د الله تعالی هر نعمت شکر دی شته ډېره ښه ده ډېره ښه ډېره مننه افطار حسین د ډېرې مودې نه ما خواهش و چې تا سره یو څو خبرې اترې د دې کتونکو دپاره وکړم خو صابر جان په برکت باندې نن ممکنه شوه ملګرو د دې ویډیو په جوړولو کې او په لکه ریکارډینګ کې بیا په جوړولو کې زموږ د ریډیو زما د خوږ کشر صابر جان ما سره ډېره مرسته ده د هغې هم یو جهان مننه افطار حسین ستاسو یو جهان مننه چې وخت مو راکو او دا خبرې اترې مو د کتونکو سره ریکارډ کړي په الله ګران شي او خدای دې دله ژوند درکړي او دغه د مور دعاګانې چې چا سره یې هغه خدای پاک چرې هم نه خوروي او نه د مور دعاګانې او نه د پلار والد صاحب سره خو د زموږ ملاقاتونه شوي او الله دې هغوی په جنتونو کې امین او ستا دې چې کوم دی نو واقعي څومره زندګي وي دا دې الله پاک په خیر په خوشحالو تېره کړه ډېره مننه او ملګرو دې سره اجازه غواړو د الله په امان